یو ښځه وه ډېره هوښیاره کونډه وه خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها مالداره وه خو خپل تجارت نشو کولی نو هغې به خپل مال نورو خلکو ته ورکولو چې په دې باندې کار کوئ تاسو له به ګټه کیسه در کومه دې ته مزاربت وایي دا روا دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجة الکبرى رضی الله عنها مال شام ته یوړو په مزاربت باندې دا د هغې درخواست و هغې اطلاع راولېږله آقای مدني صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو به زمونږ دا مال شام ته یوسئ د نورو خلکو نه به تاسو له زیاته نفع درکم او زما دا غلام میسره دا به ستاسو سره وي ستاسو خدمت پکوي پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دا وینا قبوله کړله او مال تجارت یې یوړه شام ته چې کله تشریف یوړه او کم مال د مکې معظمې نه ځان سره راوړی هغې خرڅ کو په ډېره ښکلې نفع سره دا میسره په دې لاره کې د نبي علیه السلام کړو وړو ته نشستو برخاسته ګوري او حیرانېږي ځکه د یو سړي سره چې کښېني وخت تیر کړي زندگی تیره کړي لین دین وکړي سفر وکړي د هغه غدن نه هر څه ښکاره شي میسره غلام و د خدیجه بیبي هغه ورسره ګرځېدو حیران و چې د رسول الله مبارک په سر باندې به وریځه ګرځېدله او په نرمۍ سره بیا معامله کوله دروغ به یې نه ویلی او گاک سره مشتری سره به ښه رویه کوله او دې خوا چې د چا مال و هغه به هم نه ضایع کو په پردي مال کې خیانت هم نه کو نو ډېر حیران و د رسول الله مبارک د عادت شریفه ته واپس چې کله په شام کې مال ختم شو کم چې دی د مکې معظمې نه راوړی و په هغه پیسو باندې د شام څیزونه واغستل چې کوم په اسانتیا سره په شام کې ملاوېدل او مکه معظمه کې نه و هغه پیسو باندې هغه مال واغستو د شام نه مکې مکرمې ته راوړو او 2 چنده ته نږدې ګټه وکړله نه دروغ ویلی نه پکې قسم نه بل دا دین دی د انسان د دین وزن د معاملې نه معلومیږي د ګاونډ نه میږي د رشتې کولو نه معلومیږي چې ته خپلوي کې یا ورسره خپلوي کې چې تا سره دې څه کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل منډۍ ته راغی او د غلی یو تاجر صحابي هغه ته ودرېدو هغه د غلی یو ډیری مخې ته لګېدلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ودرېدو نو بره اوچه وه دا غله او لاندې لونده وه نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل دا دې خوا تا طرف ته نږدې چې ده دا لاندې دا خو لونده ده او دا بره طرف یې اوچ دی ویاو د الله پیغمبره باران والی ده نو پیغمبر د خدای ورته وفرمیل چې باران والی ده نو دا به دې بیا باره کړې وه پې که نه اوچه دې ښکاره کړې ده لونده دې پټه کړې ده بیا یو عجیبه جمله وفرمیله من غش فلیس مني چا چې دوکه وکړله په تله کې په مال تجارت کې په لین دین کې غدر وکړو خیانت وکړو زما امتي نه دی نو خدیجه بیبي ډېره خوشحاله شوه واپس چې راتلل نو په لاره کې یو راهب و دی یو ځای کې دمه وکړله د هغه راهب نوم نستوره راځي هغه میسره سره شناخت لره پیژنګلي د خدیجې بیبي چې کوم غلام نو حضرت میسره سره د شناخت د نستوره راهب میسره ته وایي دا نوجوان څوک دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم متیادی هغه ورته وایي دا د قریشو د اشرافو خلکو نه یو شریف نوجوان دی وایي نوجوان څه کې دا نبی آخر الزمان دی سبحان الله او صفات ته رسول الله مبارکې ورته بیان کړه مکې معظمې ته چې کله رالل او خدیجې بیبي ته نفع حواله شوه او دا میسره کېناستو او د حضرت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا ټول سفر خدیجه بیبي ته بیان کو د هغې مینه نور هم زیاته شوه مخکې د رسول الله مبارک صفاتو نه خبره وه خو دوی سره د لین دین سره دې ته نور هم دا وضاحت وشو چې آقای مدني یو لویه هستي ده دغه وخت کې کونډه وه نو د دې خواهش تا پیدا شو که رسول الله مبارک ما په نکاح باندې قبلی
نو زه ورسره غواړم چې نکاح وکړم. نو دی په خپله پیغمبر د خدای ته پیغام د نکاح راولېږلو. سبحان الله. هوښیاره وه، عقلمنده وه، سنجیده وه، فهمیده وه. دغه وخت کې د رسول کریم عمر مبارک 25 کاله و. مشهور روایت دا دی، څوک 26، څوک 20، څوک یو کم 13 وایي، خو مشهور دا ده چې 25 کاله عمر شریف د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د خدیجة الکبرى رضی الله عنها عمر 40 کالو. ښکلې بیبي وه، سره ویښتي و، ښکلې مخې و سور. پیغمبر پاک د هغې حلیه بیان کړې وه او د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سره ډېره مینه وه. کله به هم چې بیا کور کې څه ښه شی پوخ کړه نو خدیجې بیبي د وفات نه وروسته به د هغې سویلیانو ته لیږلو. سبحان الله. د نبی علیه السلام ښکلي اخلاقو د خپل کور د خلکو سره. نو خدیجې بیبي چې پیغام راوړو رسول الله مبارک قبول کړ. نکاح تقریب جوړ شو. ابو طالب د نبی علیه السلام نکاح وتړله او هغه چې دغه وخت کې کومه خطبه ویلې ده په دې مجلس کې بنو هاشم او رؤسا د مضر قبیلې موجودو. خطبه د نکاح ویله او هغه وخت کې چې د رسول الله مبارک عمر 25 کاله نبوت او رسالت باندې لا مشرف شوی نو. ابو طالب د آقای مدنی کوم صفات بیان کړ. وی دا محمد ابن عبدالله دی. مال به اگر چې کم وي د هغې نه خو ښکلي اخلاق، ښکلی شرافت د دومره بل چا کې نشته. که د د مقابل په اخلاق او کردار او پاکی کې او پاک دامنۍ کې او ښکلي زندګۍ کې څوک مخې ته راشي نو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم به پې اوچت راځي. او ابو طالب وی د ټول مهر نقد دی او که معجل دی. معجل یعنی که نقد دی او که معجل را روان دی هغه زما د مال نه دی. او د کمالات بان قریب نورم سرګندېږي او دا به یو عظیم انسان جوړېږي. نکاح وتړلی شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجې بیبي کور ته را منتقل شو. 40 کاله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله عنها یو ځای تیر کړي دي. په دې کې ابتدایي د نبوت زندگی مراغلی ده او څه زندگی د نبوت نه مخکې مراغلی ده 15 کاله هغه د نبوت د مخکې زندگی. خو کله پورې چې خدیجة الکبرى رضی الله عنها ژوندۍ وه آقای مدني دویم عقد نو کړی، بله نکاح نه وه کړی. او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اولاد لوریان او زامن سیوا د ابراهیم صاحب نه ټول د خدیجة الکبرى رضی الله عنها د بطن د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبه وحی چې کله رااله پیغمبر علیه السلام د غار نه کور ته رالی نو د نبی علیه السلام طبیعت ډېر تکلیف کې تبه وه پې او بیا پې یخني راله. لومبه وحی وه دا ډېر دروند بار و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک لرزېدو. خدیجة الکبرى رضی الله عنها ته فرمایي چې په ما باندې کمبل واچوه، زمیلونی زمیلونی. خدیجه بیبي حیرانېږي کمبل پې اچوي او کله چې نبی علیه السلام لږ طبیعت ښه کېږي نو بیا ورته تسلي ورکوي چې هېڅ فکر مه کوه ته به نه خرابېږي ځکه ته خپلوي پالي. د چا چې کار روزګار نه او ځواني بې روزګاري ته هغله روزګار ګوري. د ملمه خدمت کې، د مسافر د فقیر خدمت کې، د کونډو رونډو خدمت کې والله لا یخزیک الله ابدا. د دې د تره زوی ورقه ابن نوفل د مخکنو کتابونو عالمو لاړه هغې نبی علیه السلام ته راوستو. ورقه ابن نوفل چې کله راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. وی وایه ای زما وراره په تا څه حال تیر شوی دی؟ نبی کریم ورته د غار کیسه وکړله او د وحی دغې ورته وفرمایلو. ورقه ابن نوفل عرض وکړ
ته د الله رښتینی پیغمبر او دا تا ته چې کومه وحی شوې وه دا فرشته انبیاء کرامو علیهم السلام تم راځي، موسی علیه السلام تم راغلی وه. واوره دا ټول خلک به ستا مخالف کیږي او تا به د دې خپل کلي نه وباسي، ته به حق خبره کې د حق دین دعوت به چلې او خلکو ته به د الله بندگی او د سنت تبلیغ کې د صحیح شریعت او د صحیح دین پرچار او دعوت به چلې. نو دی به ستا مخالف کیږي او ستا خلاف به متحد کیږي، بیا به یې د کلي نه وباسي. رسول الله مبارک حیران شو او مخرجیهم دی ما د کلی نه واسي وي او چام چې حق خبره کړې ده او د حق لارې دعوت کوي او په حق ځي دا هغه خلک مخالف کیږي او بیا هغه په هجرت باندې مجبوري. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خفه شو، بیا تسلی ورکړه ورقه ابن نوفل او دارنګه خدیجه الکبرى رضی الله عنها. الله پاک دې موږ تاسو ته د نبی علیہ السلام کامله تابعداري نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی الامین.